بسم الله الرحمن الرحیم د پیمنټ ډیزاین یو د شم لیکچر ته ټول ستړي مشئ. دغه لیکچر د اتم فصل چې د فلیکسیبل پیمنټ د ډیزاین فصل دی د هغې دریم لیکچر دی. مونږ په دغه فصل کې په د فلیکسیبل پیمنټ د ډیزاین په فصل کې مونږ په دوه طریقو باندې ډیزاین وایو، په آی آر سی او په اشتو باندې. د آی آر سی د میتود بیسیکم په تیرو دوه لیکچرونو کې ولوسته. نن آخري لیکچر دی د آی آر سی د میتود. پر روانو درې لیکچرونو کې به د اشتو میتود وایو. د هغه دپاره د آی آر سی په میتود کې د ډیزاین دپاره چې کومه ډیټا پکارېږي چې مونږ چې شی پکارېږي، یو د هوا حالت مونږ ته کلایمیټ کنډیشن پکار دی چې هوا سره کم دی، د هغې په مطابق مونږ ځینې پارامترونه د هوا د هوا د همغې سیمې د هوا سره مطابق مونږ ځینې پارامترونه ټاکو چې زه نه باندې به خبرې هم وکړې. د پیمنټ اوسط هغه دی حرارت درجه دی، دغه مونږ ته پکار دی. په پیمنټ کې څو لیره جوړوو یا څو طبقې جوړوو، د هغوی شمار مونږ ته پکار دی. کوم مواد چې مونږ په هغه کې استعمالوو، په لیرونو کې یا په طبقو کې استعمالوو، هغه مونږ ته پکار دی. کوم کیر مونږ استعمالوو یا بایندر یا اسفالټ، هغه هم راته هغه دی مونږ باید معلوم کو. د سبګریډ د هغه دپاره سی بی آر راته پکار دی، د سبګریډ د طبقې چې د هغو خاورو سی بی آر یا کلیفورنیا بیرینګ ریشیو یې څومره دی، او ډیزاین ټریفیک راته پکار دی چې هغه د 80 کیلو نیوټنه سټنډر ایکسل لوډ مطابق چې څومره میلیونه ټریفیک د هغه نه تېرېږي، د سړک نه تېرېږي. نو دغه ډیټا مونږ ته پکار دی په آی آر سی کې. مونږ څه شی کوو په ډیزاین کې؟ په ډیزاین کې مونږ یو ټرایل هغه جوړوو، طبقه جوړوو او هغه څېړو یا ایوالویټ کوو. مونږ یو ځلې یو امتحاني تکنیس ټاکو د سړک د پیمنټ د لیرونو، او د هغې نه وروسته بیا د هغې دپاره چې کوم الاستیک ماډولسونه او پایزن ریشیوګانې دي هغه ورته معلوموو. د هر هغه دپاره د هرې طبقې دپاره ټوټل تکنیس هم ورته معلوموو او پایزن ریشیو او الاستیک ماډولسونه هم ورته معلوموو. بیا کوم هغه کریټیکل هغه چې دي ټینشایل سټرین او په هغه باندې په سبګریډ باندې کوم ورټیکل هغه چې دي سټرین چې دي دغه هغه معلوموو چې دوه ډوله مو وویل که نه، یو سیګما وي و اپسیلون وي و او یو اپسیلون ټي و، چې یو د دا د هغه طبقې د بیچومینس طبقې په آخر کې ټینشایل سټرین و، او دا د سبګریډ طبقې په سر باندې ورټیکل سټرین و. دا د پټیک دپاره و، دا د رټیک دپاره و، او دغه د پټیک دپاره و. نو دغه دوه شیان مونږ ته هغه دي ضرور دی چې دغه هم ورته هغه کړو. بیا دا کریټیکل ریسپانس مونږ باید وګورو د دغو طبقاتو. مونږ لینیر الاستیک لیر تیوري دپاره د تیوري په نظر کې نیسو او د هغې د مخې نه ډیزاین کوو، او لوډ سره کم په نظر کې نیسو، سټنډرډ لوډ په نظر کې نیسو. سټنډرډ لوډ مو داسې ووایي چې په یو ایکسل باندې 80 کیلو نیوټنه دی، یو ایکسل باندې. بیا مو ووایي چې په ډیزاین کې دوه طرف ته یو طرف ته چې کوم ډبل ټایرونه دي هغه په نظر کې نیسو چې په دغه باندې 40 کیلو نیوټنه راځي، ځکه چې 40 کیلو نیوټنه په یو طرف باندې راځي او 40 کیلو نیوټنه په بل طرف باندې دي. په یو ټایر باندې 100 کیلو نیوټنه راځي او په بل ټایر باندې 100 کیلو نیوټنه راځي. نو ډیزاین دغه هغه ته کېږي، لوډ ته کېږي. 80 کیلو نیوټنه مونږ پیدا کوو، خو د انالایز دپاره مونږ یو طرف ته جوړه ټایرونه په نظر کې نیسو. د هغه ټرایل ډیزاین چې دی یا تکنیس چې دی دغه ایوالویټ کوو. دا سره کوم ایوالویټ کوو؟ مونږ خو یو ځل چې هغه کوم کمپیوټر هغه چې دي یا کوم چې کالکولیټ کړي دي، کوم چې پیدا کړي دي کوم سټرینونه، دوه ډوله سټرینونه، هغه الویبل سټرین و که نه، چې الویبل سټرین د رټینګ دپاره او د پټینګ دپاره هماغه اپسیلون وي او اپسیلون ټي، دغه دوه
موږ د کالکولیشن نه پیدا کړل دغه په دې موږ لپاره هغه مجاز هغه وي سټرینونه وي چې دغه نه باید هغه په سرک کې هغه د انالایز په طبقه کې کله چې موږ ټرایل جوړو دغه نه باید لوړ نشي الویبل سټرین چې دی هغه د ډیزاین ټرافیکونه موږ هغه کوو محاسبه کوو چې ډیزاین ټرافیک څومره دی دواړه هغه چې دي سټرینونه چې دي الویبل سټرینونه چې دي اپسیلون وی او اپسیلون ټي دا دواړه باید هغه شي په هغه مجاز سرحد کې وي داسې نه وي چې یو په مجاز سرحد کې شي او یو کې نشي او بیا وایي چې ډیزاین صحیح دی نه د هغه لپاره د ډیزاین لپاره دغه دواړه باید په مجاز سرحد کې وي نه باید دغه کوم انالایز چې کوو هغه د اپسیلون ټي هغه الویبل سټرین نه پورته شي او نه چې اپسیلون وی کوو هغه باید دغه مجاز سرحد نه پورته شي کچرته دغه کرایټیریا هغه نشي صحیح محاسبه نشي یعنی په دغه نه پورته شي موږ چې کوم محاسبه کوو دغه اپسیلون وی اپسیلون ټي نه پورته شي او دغه په لاس رانه کې نو موږ بیا یا تکنیسونه بدلو یا مواد بدلو او بیرته یې سر نه کوو نو دغه دوه شیان ورته بیا بدلو او بیا بیرته نوي سټرینونه پیدا کوو او بیا دغه د الویبل سره کوو مقایسه کوو نو دا بیا ری انالایز کیږي د هغه لپاره د دغه ټولو انالایز چې د کوم خبرې مور باندې وکړي د ټولو په نظر کې نیولو سره آی آر سی بیا څه شي کړی دي آی آر سی ځینې ګرافونه جوړ کړي دي چې ډیزاین چارت ورته وایي دغه ډیزاین چارت د اسانۍ لپاره جوړ کړي دي په دغه کې چې څه شي کیږي په دغه کې د مختلفو طبقو لپاره مختلف هغه دي تکنیسونه یا مختلف غي ورکړي دي ضخامتونه ورکړي دي په دغه کې چې دي دغه تکنیسونه چې دي دا د سټانډرډ میلیون ایکسل د یو نه تر 10 پورې میلیون سټانډرډ ایکسل لپاره جدا چارټونه ورکړي دي او د 10 نه تر 150 میلیون سټانډرډ ایکسل ټرافیکو لپاره جدا ورکړي دي چارټونه ورکړي دي همدغه رنګ د سی بي آر د 2 نه تر 10 پورې هغه په نظر کې نیول شوی دي چارټونه یعنی کچرته سی بي آر د سبګریډ د طبقه سی بي آر د 2% نه تر 10 پورې تغییر وکړي او د ټرافیکو شمار د سټانډرډ میلیون ایکسل ټرافیکو شمار د یو نه تر 1.5 سال پورې تغییر وکړي 1.5 سال میلیون سټانډرډ ایکسل پورې تغییر وکړي موږ ته تیار هغه معلوم دي چارټونه راکړل شوي دي د هغوی نه موږ ضخامتونه پیدا کولی شو په دغه ضخامتونو کې بیا ځینې مواد مشخص نیول شوي دي چې دغه مواد باید استعمال کړو په دې کې ډینس بیچومینس میکډم مواد اکثره په هغه کې طبقو کې استعمال شوي دي او ډینس بیچومینس میکډم چې مواد چې دي او بخای ډینس بیچومینس میکډم مواد په ځانګړي طبقه کې استعمالېږي مګر په نورو طبقو کې بیچومینس کانکریټ هم شته دي نور هغه هم شته دي پکې سیمی ډینس هم پکې استعمال شوي دي خو د ډینس بیچومینس میکډم هغه لپاره مواد لپاره شپېته او یا پینټریشن ګریډ بیټومین استعمال شوي دي او دغه بیټومین په هغه کې په penetration grade باندې جوړیږي ډینس بیټومینس هغه چې د میکډم چې دی ټوټل تکنس د پیومنت چې دی هغه د چارت نه مونږ ته لاس ته راوړی شو چې اتیا شو یا 90 شو یا 80 شو بیا په چارټونو کې په مختلف هغه باندې ویشل شوی دی په مختلفو طبقاتو باندې ویشل شوی دی او هغه باید هغه شي هماغه چارټونه ورپسې ولیدای شي چې کومه طبقه څومره ضخامت لري دا هغه چې دی د کوم چارټونه چې اوس مونږ ګورو دا د آی آر سی 2012 هغه دی 2012 چارټونه دي او تاسو کولای شئ چې د آی آر سی هغه سره مو ګورئ 2001 دغه سره مو ګورئ چې څه فرق پکې دی ګرینولر سببیس او بیسکوس او بیچومینس سرفیس دا هغه چې دي دا هغه مهمې طبقې دي په هغه کې چې مونږ ته لوړوالی په چارټونو کې هغه شوی دی راکړل شوی دی بیچومینس سرفیس دی ګرینولر سببیس او بیس دی په هغه کې په سرفیس کې چې دی بیا د بایندر کورس او د وایرن کورس طبقې هم ځان ته راکړي دي کمولیټیو دغه د ټریفیک هغه مونږ باید اول ورته هغه کو پیدا کړو چې څومره سټانډرډ میلیون ایکسل هغه کېږي په سرک نه تیریږي په دغه څومره عمر کې چې دغه سرک کار کوي کمولیټیو نمبر
او سټانډرډ ایکسل 80 کیلو نیوټن دا باید پیدا کو چې په ټول ډیزاین لایف کې یا د سرک په ټول عمر کې دا سره کم پیدا کیږي. دا په څو شیانو پسې اړه لري. یو خو اول ټریفیک مونږ باید محاسبه کو چې اول ټریفیک په د سرک باندې د کنستراکشن نو وروسته په اول ورځ کې یعنی چې سرک ګټه اخیستنه ته تیار شو د هغه نو وروسته په اول ورځ باندې د ټرافیکو حجم څومره دی د سرک نه هغه باید پیدا کو. کمرشل ویهیکل پر ډے دا باید پیدا کو او ټریفیک گروث چې څومره هغه کې په کال کې څومره فیصد ټرافیک زیاتیږي دا باید راته معلوم وي. د څو کالونو لپاره ډیزاین کوو د لاسو لپاره کوو 12 15 vehicle damage factor VDF دا ډېر مهم فیکټور دی. یعنی یو موټر د موټر مشخص ډول یو موټر د څو سټانډرډ ایکسلونو برابر دی برابر دی دا رقم فرض کړئ. یا یو موټر کچیرته تیریږي هغه څومره سټانډرډ ایکسلونه تیر شي چې سرک ته هماغومره توان ورسوي لکه یو هغه چې رسوي موټر چې رسوي. یعنی که زه اوس فرض کړم چې یو ټیلر چې د هغه نه تیریږي د سرک نه تیریږي هغه به څومره توان ورسوي چې څو دانې سټانډرډ ایکسلونه ترې تیر شي. فرض کړم ماته دقیق یاد نه دی خو زه ووایم چې 10 یعنی کچیرته یو ټیلر د هغه نه تیر شي سرک نه تیر شي او 10 سټانډرډ ایکسل د سرک نه تیر شي د دوی تاوان سرک ته یو شی دی دا هغه دی ویهیکل ډیمیج فیکټور دی چې د مختلفو موټرونو او د مختلفو ساحو کې مختلف دی. ځکه کچیرته ساحې مایل کیږي او یا هغه کیږي سیده کیږي یا هموار ساحې کیږي دلته هغه فرق کوي vehicle damage factor پر کوي. او بل lateral distribution دی. lateral distribution چې په څو لینه سرک باندې دلته څلور لینه سرک وي موټرونه کوم هغه نه زیات لین نه زیات استفاده کوي یا امکان د کوم هغه باندې دی څومره امکان دی چې په دغه لین باندې څومره موټر لاړ شي په دغه باندې څومره لاړ شي په دغه باندې څومره لاړ شي. د مختلفو هغه لپاره سرکونو لپاره مونږ په ټریفیک برخه کې په مخکینی فصلونو کې مونږ لیټرل ډیسټریبیوشن ویلی و چې مثال د دوه طرفه سرکونو لپاره څومره نیول کیږي د یو طرفه سرکونو لپاره څومره نیول کیږي لاینونو تعداد چې زیاتیږي سره کم نیول کیږي دغه ټول شیان مو په هغه کې ویلي وو. لیټرل ډیسټریبیوشن مال ته ویلی وو. نو د لیټرل ډیسټریبیوشن فیکټور هم باید په نظر کې ونیسو. نو د لیټرل ډیسټریبیوشن فیکټور ویهیکل ډیمیج فیکټور او د څو کالو لپاره سرک ډیزاین کوو اولنۍ تعداد د موټرونو څومره دی او څومره ټریفیک گروث دی د دغو ټولو انپوټ په نظر کې نیولو سره مونږ کولی شو چې د هماغو کالونو لپاره چې سرک ورته ډیزاین کیږي مونږ سټانډرډ میلیون ایکسل پیدا کوو. میلیون سټانډرډ ایکسل یا MSA دغه پیدا کولی شو. ډیزاین لایف د نیشنل هایوی لپاره 15 کاله اکثره په نظر کې نیول کیږي او د سټیټ هایوی لپاره هم 15 کاله په نظر کې نیول کیږي او 10 کاله چې بیا د ایکسپریس وی او د ښاري سرکونو لپاره په نظر کې نیول کیږي او نور ټولو کټګورۍ ته د 10 نه تر 15 کالو پورې سرکونه ډیزاین کیږي. ویهیکل ډیمیج فیکټور چې دی دا یو هغه دی یو ظریف دی چې صرف هغه د کمرشل ویهیکل یا تجارتي موټرونه چې دي چې هغوی ډیپ هغوی مختلف هغه لري ایکسلونو د شمیر او د ایکسلونو کنفیګریشن لري دا هغه سټانډرډ ایکسلونو تړوي چې یعنی که په یو هغه کې که په یو موټر کې شپږ ایکسل وي په هغوی باندې مختلف وزنونه راځي پر ایکسل باندې دا هغه شپږ ایکسلونه د څو سټانډرډ ایکسلونو برابر دي هغه ویهیکل ډیمیج فیکټور دی او دا هغه د هغه نه د لوډ سروې نه مونږ هغه کولی شو پیدا کولی شو. خو که چېرته د لوډ سروې موجوده نه وي د لوډ سروې که چېرته موجوده نه وي بیا مونږ د دغه چارټ نه استفاده کوو. که چېرته انیشیل ټرافیک والیم یا اولني کومه ټرافیکو سروې چې کوو هغه د په ورځ کې د موټرونو تعداد کمرشل ویهیکل که د 0 نه تر 150 پورې ورځې تیریږي دوه رقمه ساحې دي یو هغه ساحې دي هموارې ساحې دي یا یو غرنۍ ساحې دي. په هموارو ساحو کې دغه هغه چې دی VDF یا ویهیکل ډیمیج فیکټور دا 1.5 دی او په غرنۍ ساحو کې دا 0.5 دی
همدغه رقم کدي د موټرونو تعداد زیاتېږي د 150 نه تر 1500 پورې کېږي دغه په هموارو ساحو کې وي ډي اف 3.5 ته رسېږي او دا 1.5 ته رسېږي ورته متوجه شئ په هغه کې په هموارو ساحو کې دغه وي ډي اف چې دی لوړ دی او په غرنیو ساحو کې وي ډي اف چې دی ټیټ دی ځکه په هغه کې فکر وکړئ په غرنیو ساحو کې چې هغې لوړ وي مخ پورته موټرونه روان وي په دغو ځایونو کې دغه وزن چې دی 2 مرکبې لري یو ښکته مرکبه راځي او یو عمودي مرکبه په هغه باندې راځي په ځمکې باندې راځي یا په سړک باندې دغه په سړک باندې کومه عمودي مرکبه چې دی دغه کمه دی ځکه چې دلته موږ یوه مرکبه ایجاد شوه خو که چېرته هغه وي همواره ساحه وي نو بیا ټوله مرکبه عمودي راځي صحیح ده ټوله مرکبه عمودي راځي نو د دغه وزن هغه چې دی تاوان چې دی په دغه حالت کې زیات دی نو ځکه وي ډي اف لوړ دی په هموارو ساحو کې او په مایلو ساحو کې وي ډي اف کم دی چې یوه مرکبه د وزن یې هغه ته د سرک د سطحې سره موازي هغه کوي عمل کوي lateral distribution چې دی دا هم د principle of flexible pavement design کې هغه ډسکس وکړو او هغلته ټول ویلي و چې د کوم رقم سرکونو لپاره څه رقم هغه دی یا د څو لاینه سرکونو لپاره څه رقم نیسو lateral distribution او growth factor که نوره ډاټا موجوده نه وه بیا یې مونږ 9.5% نیسو او د دغه فارمول نه مونږ کولی شو چې سټنډرډ اکسل په میلیون پیدا کړو چې په دغه کې فارمول کې کا ان چې د کالونو تعداد د سرک د څو کالونو لپاره ډیزاین کوو او ار چې د اولنۍ د کنسټرکشن د ورځې نه چې کنسټرکشن خلاص شو او موټرونه په سرک باندې ښاغلي شول تګ اجازه ورکړی شه هغه تعداد دی ای چې دی ویهیکل ډیمیج فکر کوم چې انیشیل ټرافیک دی او آر وبخای آر چې دی هغه دی ګروث فیکتور دی آر چې دی ګروث فیکتور دی ګروث فیکتور چې 9% مو وي او ای چې دی هغه انیشیل ټرافیک دی اولنی او ډي چې دی لین ډسټریبیوشن دی او اف چې دی وی ډي اف دی یا هغه د وی ډي اف چې کوم فیکټور او ویهیکل ډیمیج فیکټور نو دغه فیکټور هم یا ټیبل نه راخلو یا د لوډ سروې نه راځي او لینډ ډسټریبیوشن هم هغه کې د فلیکسیبل پیمنټ پرنسپل هغه کې په فصل کې ویلی دی او د دې لپاره د ټریفیک لپاره باید سروې وشي دا به 1.5 نیسو او یا به موږ ته معلوم وي او دا د کلونو تعداد دی نو د دغې نه هغه کېږي موږ ته سټنډرډ میلیون اکسل هغه کېږي پیدا کېږي دغه چارټونه دي چې موږ خبره کوله په دغه هغه کې موږ ته سی بي آر معلوم دی چې د څو سی بي آر دپاره د هر سی بي آر دپاره هغه شته دی چارټ شته دی موږ 3 سی بي آر دپاره د 3 چارټ استعمالوو که د سبګریډ سی بي آر 3 وي که د سبګریډ سی بي آر هغه وي 4 وي د 4 چارټ استعمالوو که 5 وي 5 استعمالوو په دغه هغه باندې په دغه محور باندې د ټریفیکو تعداد په سټنډرډ میلیون اکسل چې 2 میلیون اکسل دی 15 دی 10 دی 20 دی 30 دی تر 1.5 سال پورې او په دغه ځای باندې په دغه طرف باندې د پیمنټ هغه د تکنیس دی په میلیمتر باندې دغه رنګونه چې دي دغه د طبقو رنګونه دي د تور رنګ چې دی دغه بیچمینس کانکریټ دی بیچمینس کانکریټ او سیمی ډنس بیچمینس کانکریټ دی خو تر هغه پورې تر 15 میلیون سټنډرډ اکسل پورې کا 15 میلیون سټنډرډ اکسل نه هغه کېږي شمار زیاتېږي موږ بیا بیچمینس کانکریټ استعمالوو او دغه رنګ چې دی دغه رنګ دغه ډي بي ایم دی ډنس بیچمینس کانکریټ دی او دغه رنګ چې دی دا ګرینولر بیس دی او دغه زیړ غوندې رنګ چې دی دا ګرینولر سب بیس دی نو که چېرته څوک هغه وکړي که چېرته څوک ووایي چې 50 سټنډرډ میلیون اکسل دی او 3 سی بي آر دی د سبګریډ سی بي آر 3 دی او سټنډرډ میلیون اکسل ټرافیک چې دی 50 دی نو موږ ته دغه ضخامت راځي دغه ضخامت څومره دی دغه ضخامت به تقریبا دی 8 یا دومره په شاوخوا کې به برابرېږي په دې کې ګوره 8 سانتي متره چې دی 8 سانتي متره موږ باید هغه برابر کړو ګرینولر سب بیس برابر کو 25 سانتي باید مونږ ګرینولر بیس برابر کو
14.5 سانتي مونږ باید ډنس بیچومینس میکډم برابر کو او 4 سانتي چې د مونږ بیچومینس کانکریټ باید برابر کو. نو دا رقم د ار هغه د پاره د ار سټانډرډ میلیون ایکسل د پاره تاسو کولای شئ چې هغه راوخلئ. دا ګوره د 4 سی بي ار د پاره دی، نور شیان ټول هغه دی یو شی دی. دا د 15 سی بي ار د پاره، دا د 15 سی بي ار د پاره. ما د 2 سی بي هغه د پاره نمونې راخیستې دي چې صرف یې هغه زده کړئ، هغه استعمال باندې پوه شئ. مثال که 100 میلیون سټانډرډ ایکسل وي او سی بي ار 15 وي نو مونږ دا هغه استعمالوو. په دغه کې به ټول ضخامت څو شي 60 سانتي 60 او 15 د 15 8 سانتي دی 8 40 او 15 سانتي دی 350. نو 350 سانتي پیمنٹ باید مونږ برابر کو. د دغه ډیزاین نه وروسته مونږ څو شیانو ته باید هغه متوجه وو چې باید چکی کو په سبیس کې باید مونږ چې شته متوجه وو. په سبیس کې مینیمم سی بي ار چې د 0% باید برابر کو. دغه نه ټیټ اجازه نشته. د کچرته د ټرافیکو تعداد 2 میلیون سټانډرډ ایکسل وي او کچرته د 2 نه هغه زیاتیږي ټرافیک زیاتیږي سبیس مونږ باید 1.5% برابر کو سی بي ار، یعنی سی بي ار بیا هلته باید کنټرول کو. د ټریفیک سره مونږ باید سی بي ار کنټرول کو. د سبګریډ هغه چې دی خاوره کچیرته د دې نه د اوبو د تیریدلو نفوذ کم وو یا اوبه کمې ترې تیریدې نو مونږ ګرینولر هغه ته ګرینولر سب بیس بیا تیاروو. بیا په ټول عرض باندې ګرینولر سب بیس باید واچوو. صحیح ده؟ په ټول عرض باندې بیا ګرینولر سب بیس باید هغه شي برابر شي. کچیرته د سبګریډ سی بي ار د 2% نه کم وو. دا خبره مهمه ده. د سبګریډ سی بي ار کچیرته د 2% نه کم وو نو بیا سی بي ار چې د مونږه د 2% برابرو. 2% د موادو سی بي ار باید برابر کو په سبګریډ کې. خو په هغې باندې بل لیر پاس اچو، کیپینګ لیر ورته یایي د 15 سانتي په اندازه یو بل لیر پاس په سبګریډ باندې اچو چې د هغې سی بي ار 10 نه کم نه وي، یعنی 10 سی بي ار وي او 15 سانتي د ضخامت وي. په دغه سبګریډ باندې بیا نو دغه طبقه باید واچولی شي. د بیس او سرفیس په هغه کې په باره کې څه رقم کېږي. بیس چې دی مینیمم تکنیس باید 22.5 سانتي نه باید کم نه وي یا 225 ملي نه باید کم نه وي چیرته چې د ټرافیک تر 2 میلیون سټانډرډ ایکسل پورې وي. که چیرته د 2 میلیون سټانډرډ ایکسل نه ټرافیک زیاتېږي بیا دغه ضخامت مونږ 25 سانتي باید برابر کړو د بیس. یعنی بیس مینیمم 2.5 سانتي یا 25 سانتي وي. هغه به نظر ټریفیک ته وي چې څومره ټریفیک د دې نه تېرېږي. بیچومینس سرفیس چې دی دا د ویرینګ کورس او د باینډر کورس په شکل هغه کېږي برابرېږي. نو مونږ یې په 2 طبقو چې برابر کړو چې یو ویرینګ کورس وي او یو باینډر کورس وي داسې ښه راځي. بیچومینس میکډم چې دی چې هغه یې دی په دغه کې هغه د بیټومین کنټنټ کم دی او آیر وایډز زیات وي. دغه رقم هغه برابر شي ښه دی. د هغو ټرافیکو دپاره چې د 15 میلیون سټانډرډ نه کم وي. که چېرته د 15 میلیون سټانډرډ نه ټرافیک زیات شي بیا نو مونږ ډي بي ایم برابرو. ډي بي ایم او د ډي بي ایم او د بي ایم په هغه کې فرق شته، په ګریډینګ کې فرق شته که نه. که چېرته مونږ بي ایم او ډي بي ایم یو بل ته اړوو عموما هغه په تېر لیکچر کې مې یو فارمول وویل ښه دی چې هغه نه هغه شی واوړي. خو بیا هم لس هغه چې دی 10 واحده بي ایم چې دی د 7 واحده ډي بي ایم سره برابر دی. نو موږ یې دغې نه هم کولی شو که چېرته بي ایم او ډي بي ایم یو بل ته اړوو. د باینډر ټایپ او د مکس ټایپ دغه دی هغه په د ټرافیک په نظر کې نیول سره همدغه رقم د کلایمټ کنډیشن یا د هوا د هغه د سیمې د محیطي شرایطو یا د هوا حالاتو سره د دغو هغه سره کېږي، شیانو په نظر کې نیولو سره کېږي. د چېرته چې هغه کمه واوره کمه کېږي په هغو ځایونو کې وبخښئ سنو باونډ هغه د ځایونه دي چې چېرته واوره زیاته کېږي، یعنې واورې سره ډېر هغه وي تړلې وي هغو ځایونو کې او بس سټاپونو کې همدغه راونډ اباوټ یا چوکونو کې. راونډ اباوټ هغه چوکونه دي چې اشارې پکې نه وي لګېدلي
دغه رقم ځایونو کې موږ بیچومینس کانکریټ هغه کوو برابرو دغه رقم بیچومینس کانکریټ شي هغوی نه بیا اوبه نه تېرېږي او هغه سطحې ډېرې هغه سطحې کېږي سټیبل سطحې یا ښې سطحې ترې راځي. د IRC کوم هغه چې دي نیمګړتیاوې چې دي د دغه چارټونو د کوم چارټونه چې څو نمونه‌یي شکل ولیدل دا یوازې تر 15% CBR پورې جوړ شوي دي. د 1500 CBR نه پورته نه دي جوړ شوي دي نه دي جوړ شوي او دغه چارټونه چې دي صرف د هوا درجه 15 سانتیګریډ هوا درجې ته هر څه ډیزاین شوي نو د دغو تغییر کله چې د هوا درجه لوړیږي په کومې سیمې کې یا هوا درجه هغه کېږي ټیټېږي نو په هغو ځایونو کې بیا استعمال یو څه هغه د چیلنجي دی ځکه بیا به ډېر سوچ پې کوي چې څه رقم د پیمنټ هغه وکړي هغه ټکنیسي سره برابر کړي. دغه چې دی د دغه چارټونه چې کوم ولیدل دغه د ډېر کم هغه دپاره موادو دپاره یا د ډېرو کمو موادو چې خصوصیات ډېر کم مطالعه شوي مشخصو موادو دپاره جوړ شوي دي. د هر رقم موادو دپاره چې موږ وغواړو د الخوا موادو دپاره وغواړو او د الخوا ټمپریچر سینټیګریډ دپاره وغواړو او همدغه رقم د موږ په زړه CBR دپاره وغواړو دغه رقم وختونو کې بیا نشو استعمالول نو دغه نیمګړتیاوې دي. ډېره زیاته مننه دغه تر همدې پورې بس دی نو دغه چې دی IRC ختم شو پر روانو لیکچرونو کې به موږ د هغه شروع کوو د 8 لیکچرونه شروع کوو د هغې ډیزاین بیا ګورو. ډېره زیاته مننه.